تاسو ورور ثناء الله او تاسو ګورئ پښتو 302 ملګرو هیله لرم چې ټول به ټیک ټاک او د صحت په جامه به دوستانو کتونکو نن موږ راغلي او 28مه روژه ده د دو دریا په غاړه نن ته باید زموږ روژه ماتې کوو او زموږ روژه ماتې کوو زموږ دې کې ټول وروڼه ملګري زموږ دوستان ټول به راځي او موږ سره چې کوم دی نو په دې کې تا شانته هم ګورئ تاسو سمندر ګورئ ماشاءالله یو ډېر ښکلی ویو راغلی دنیا راغلې ده د سمندر په غاړه باندې چې کوم دی نو ښکلې ښکلې روژه ماتې کېږي دا به تاسو وینئ نو انشاءالله تعالی تقریبا نیمه ګنټه پاوګم ګنټه پس به زموږ ملګري دوستان راځي او هغوی سره به چې کوم دی نو د روژه ماتې چې کوم انجوایمنټ دی نو هغه به موږ سره تاسو هم ګورئ او موږ به هم انجوای کوو نو راځئ موږ سره ګورو څنګه چې تاسو موږ وګورئ چې نننی پروګرام زموږ په دو دریا کې دی په دې کې موږ سره شامل زموږ ټول وروڼه الله دې عزتمند او قدرمن ساتي راغلی ډېر ښکلی پروګرام دی تاسو ته چې څنګه موږ ووایو چې انشاءالله موږ به هم انجوای کوو او تاسو ته به هم موږ ښیو څنګه چې تاسو ته موږ وایو زموږ د روژه ماتې پروګرام دی کې په ګڼ شمېر باندې شروع دی ټول چې کوم دی نو خپل د خیالاتو اظهار پکې ورکوي په دې کې چې کوم دی ټول زموږ وروڼه راغلي ډېر ښایسته پروګرام شروع دی څنګه چې تاسو موږ انشاءالله زموږ د پښتو 302 طرف نه به تاسو ته ښه پروګرامونه هم دغسې راځي نو مزید موږ سره اوسئ څنګه چې زموږ ویډیو تاسو ته ګورئ په دې کې چې کوم دی نو موږ به تاسو ته افطاري پروګرام کوو افطاري کې موږ سره ټول ملګري وروڼه راغلي نو انشاءالله موږ سره اوسئ تاسو ته به هم کوو موږ به هم ستانو دا چې کوم پارټي تاسو وینئ دا زموږ برادرز پارټي ده په دې کې چې کوم دی نو ټول راغلي دي ماشاءالله ډېر د انجوایمنټ مزه ده ډېر چې خپل کتونکو د پښتو 302 دریا ته چکر را ولګوئ خپل چې کوم دی نو خپل چکر ولګوئ ښه روژه ماتې وکړئ ډېر ښکلی موسم دی ډېر ښکلی یو سپیشل پروګرام نن ارینجمنټ شوی دی د ټولو وروڼو د طرف نه راځئ موږ سره چې تاسو ته یې هم دوستانو څنګه چې په دې کې تاسو وینئ هغه د پورې پکې ډېر ښکلی انجوایمنټ شروع دی کښتۍ هم را روانې دي نو راشئ دو دریا ته خپل د زندګۍ چې کوم دی نو انجوایمنټ وکړئ خوشحالیانې وکړئ دا کښتۍ مشتۍ دا A to Z پروګرام په دو دریا کې موجود دی راشئ خپل چې کوم دی نو انجوایمنټ وکړئ په دې کې زموږ ټول وروڼه راغلي تاسو ته په دې کې ښکاري هم نو راشئ ډېر ښکلی موسم د 28مې روژې چې کوم دی نو انشاءالله 2 ورځې 3 ورځې بعد چې کوم دی نو زموږ د روژې د اختر پروګرام دی که د الله حکم شوی نو ټول به ښه په خیر او خوشحالو سره تېرو او موږ سره اوسئ نو موږ به تاسو ته خپل د نننۍ روژه ماتې ښیو راځئ موږ سره ملګرو څنګه چې موږ تاسو ته ووایو چې موږ سره په دې کې زموږ مشران هم راغلي دی نه به د روژې حوالې سره تپوس کوو چې نن په دو دریا کې روژه څنګه تېرېږي لاله السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ګټې ته جوړې طبیعت ښه دی ټیک ټاک الله احسان دی لاله تاسو ښه ټیک ټاک شکر الحمدلله خیر خیر لاله نن د 28مه روژه چې کوم دی نو موږ د دو دریا غاړې ته راغلی دې حوالې سره زموږ کتونکي مینوالو ته ته څه وایې یاره روژې خو ماشاءالله ټولې ښې وې او ښه په طبیعت باندې تېرې شوې او شکر د موږ پکې عبادتونه مو وکړل لمونځونه پکې ښه پوره شو د روژې میاشت نه علاوه سړی دومره لمونځونه او عبادتونه نشي کولی او نن خو د خوشحالۍ ورځ دا ده چې ټولې روژې موږ تېرې کړې خو په کورونو موږ تېرې کړې یا به چې کوم دی که نه یو بل ځای تېرې کړې نن موږ 20 25 30 وروڼه چې کوم دی که نه د سمندر په غاړه باندې یو ځای روژه ماتې کوو انشاءالله کوو به لا ټایم شته دا یو 10 15 منټه دي نن خو چې کوم دی زه خو ځانې خود ډېر زیات خوشحاله یم او دا لکان ټول ګورم دوی هم چې کوم دی که نه هر سړی خاندي هېڅ بې څه خاندي نو مطلب دا دی چې ټول خوشحاله دي نو روژې خو بس تېرې شوې الله دې موږ له د آینده روژو نیولو هم چې کوم دی توفیق راکړي او ژوندي چې عمرونه هم ډېري او د عزته سره یې پوه شوې که نه او ماشاءالله ډېر ښکلی ښکاري ډېره مهرباني لاله چې تا خپل قیمتي ټایم موږ سره DJ Ami روان دی او د ټولو ملګرو ته د زړه د کومې نه دوا سلام کوي عرفان لاله خیر جوړې بس ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام دی او الله دې په خیر باندې وکړي دې سره سلامونه کوم بیا ګپ لګو بالکل خپل سلامونه ټولو سره وکړه او دا زموږ ټول وروڼه راغلي دي نن چې کوم دی ډېر د خوشحالۍ موقع ده زموږ تقریبا 30 35 وروڼه راغلي دي ټول په یو ځای باندې زموږ د روژه ماتې پروګرام دی نو موږ سره دا خپل قیمتي ټایم راکړئ نو ډېر خوند به وکړي تاسو هم ګورئ او موږ به هم تاسو ته انجوایمنټ ښیو
ملګرو کتونکو څنګه چې تاسو ته موږ وایو زموږ نن ډېر ښکلی پروګرام روان دی او په دې کې چې کوم دی نو ایزه کې زموږ دارونه ناستې دی چې کوم دی نو خپل پوره کارکردګي اخیستې ده او خپل پوره کارکردګي پکې دغه کړ ده نو تاسو ته به دا پکې کتن ښکاري دا وګورئ ټول لګیا دي ماشاءالله د روژه ماتي پروګرام شروع دی عظیم خان روژې والي سره څه وایي روژه ډېره سخته دی ډېر زیات تږی شوی نه انجوایمنټ هوا څه موسم څه انجوای کوي د دو درې خو انجوایمنټ دی هر د هغې خو تپوس مه کوه ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست موسم دی ماشاءالله ټول وروڼه یو ځای شوي په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم په دې کې چې څنګه ملګرو تاسو ته زمونږ وایي موږ سره زمونږ په څنګ کې رور بوس ولاړ دی بوس سره به موږ یو دوه خبرې کوو د روژې حوالې سره چې روژې څنګه تېره شوه په 2 دریا روژه څنګه مزه کوي اسلام علیکم وعلیکم سلام ثناء الله خان ټیم کم دی او معاملات پوره کول دي بالکل رحمان بھائی دا راته وایي په دې 28مې روژې کې 28 روژې تېرې شوې ډېر خوند دی موږ نن رالو موږ له خو د ټولو روژو دا مزه نن په دې ورځ باندې رالته څه وایي دې حوالې سره یاره ډېر خوند یې وکړو شروع کې زموږ ټول وروڼه مصروف او موږ ټول مصروف په کارونو کې او انشاءالله 2 روژې به کوڼ نه بار ماتو بالکل بالکل ډېره مننه رحمان بھائی تاسو خپل کام راسره انجام ورکړئ کتونکو مینوالو په شمار باندې تقریبا 10 سے 12 منټه پاتې راځي موږ سره چې اوس ټول کینو موږ هغې به موږ تاسو له وړو کې غوندې کلیپ د ویډیو جوړو تر هغې پورې راځي موږ سره ملګرو څنګه چې زمونږ نن د 28مې روژې چې کوم پروګرام و هغه موږ د سمندر په غاړه 2 دریا ته راوړو ماشاءالله ډېر خوند کو شپار باندې 2-3-5 منټه پاتې دي بانک د هغې نه بعد چې کوم دی نو موږ به افطارې کو نو اوس یې موږ سره زمونږ ګران ورور محمد اکرام ولاړ دی د نه د 2 دریا حوالې سره وایي چې ماشاءالله روژه څنګه روانه ده او څه انجوایمنټ تاسو وکړو شکر الحمدلله ډېره زیاته مزه کوي او موږ چې کوم دی ټول کزنان راغلي یو ښه اتفاق سره یو ټولګي کې او ماشاءالله ډېر خوند کوي ډېره مزه راځي او که چېرې تاسو هم ټایم درته میلاو شو اتفاق وشو نو دلته راشئ او افطاري له څه کال دا خو کال تېر شو خو خیر دی راتلونکي کال کې او ماشاءالله ټوله روژې ډېرې ښایسته تېره شوې الله رب العزت هم خوشحاله آباد ساته امین ډېره مننه محمد اکرام لاله چې تا موږ له خپل قیمتي ټایم راکړو ملګرو کتونکو څنګه چې تاسو ته موږ وایو چې په شمار 2-3 منټه پاتې دي نو موږ هم خپل د پروګرام خپرونه کوو موږ به تاسو ته په اخرې کې زموږ د افطارۍ وړوکو غوندې کلیپ جوړو چې په دې کې څه یې راوړ دی څه خوري څه انجوای کوي نو راځئ موږ سره په دغه ځای کې به موږ ستاسو نه اجازت غواړو خپل ورور ثناء الله خان له ورکړي اجازت د کیمرامین محمد سلیم الله خان سره د لوی